داسې راګیر یم د ښکلو د وعدو په منځ کې لکه سړی چې ګناهګار شي د توبو په منځ کې زه د بچو په منځ کې ناست یم او تا یادوم درپسې ژاړم د خپلو فرښتو په منځ کې او زه په بیا بیا په انسانانو کې مړ شوی سړی شکر دی اوس په حفاظت یم د سپو په منځ کې چې دا په بدو او کښو باندې خبرې کوي یو څو سړي دي په یو څو باندې خبرې کوي او دا وخت کور وم او دغه وخت کالج کې وم دا ښکلي سمې په پیسو باندې خبرې کوي له ما یو یېرې تاوولې چې د شپې مه راځه په دغه لارو کې پیریان دي ګورې مړ به دې کي بچیه بیا ترې د لیندۍ دوه خاښې مه راکوه دا ونې بوټي د دې خان دي ګورې مړ به دې کي دا په هر کور باندې سوري سوري برجونه وینې دلته په ډزو ازادي ده او سندرې بند دي که غږ درځي نو په یارانو سلامونه وایه زه لږ راګیر یم د وطن لارې ګودرې بند دي او د هغوی سوال و چې موږ دومره شهیدان ولیو ډېر ښه جواب یې دی خو ما باندې خبرې بند دي دې چم کې یو رواج و د شملو او د څادرو دې چم کې د مودو نه را روانو خو اوس نه دی یو وخت به وي چې ته به هم دې بار کې کوږ لرګی شې یو وخت دا سړی هم ستا په شان خو اوس نه دی ته مې په تور لباس کې ولیدې یقین دې وشه لکه چې هوره په تیاره کې نادیده وویني یو وخت ورځ کې به څو ځله آینې له ورتله له ځانه ویرېږي اوس چې آینه وویني سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونه او خاصاتونه ومنئ خپرونه ده ستاسو خپله غزل زار او زه یم غازي نادان قدرمنو د ملاګورو په دې ښکلې سیمه کې ناست یو او د دې ځي خلک هم درانه او خواږه دي او د دې ځي شاعران هم خپل یو ځانګړی انداز لري او د دې ځي په دې شاعرانو کې بیا د نن وخت یو ډېر بهترین لیکوال زلمی شاعر چې په لږه موده کې د خلکو په زړونو کې ځان یو ښکلی مقام جوړ کو د خپل کلام په زور ښاغلی اتحاد پرواز موږ سره ناستې کوي پرواز صاحب ډېره مهرباني چې وخت هم راکړو ډېره مننه غازي خوشحاله اوسئ قدرمن شئ ټولو ملګرو ته سلام او درنښت څومره ملګري چې مونږ ګوري ډېره مینه او ستاسو ټولو ډېره مننه غازي په خصوصي توګه ستاسو سمیرا سره ناست دی کاشف وفا دی ټولو ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ مهرباني شکر دی تاسو ژوند ته به وڅوکه د الله رحم دی ښه روان دی صحیح ده ډېره مهرباني الله دې ښه ساته زه وایم چې څه کلامونه واورو داسې نوي نوي ملګرو ډېر فرمایشونه کول چې پرواز ده به کله ځي او کله نو زه وایم چې دا مازدیګر رنګین کړو ډېر مزه به بالکل داسې راګیر یم د ښکلو د وعدو په منځ کې لکه سړی چې ګناهګار شي د توبو په منځ کې زه د بچو په منځ کې ناست یم او تا یادوم درپسې ژاړم د خپلو فرښتو په منځ کې او زه په بیا بیا په انسانانو کې مړ شوی سړی شکر دی اوس په حفاظت یم د سپو په منځ کې زه په بیا بیا په انسانانو کې مړ شوی سړی شکر دی اوس په حفاظت یم د سپو په منځ کې که زما قبر ته راتلې او بیا دې نه پېژندو ستا تصویرونه به پراته وي د ښځو په منځ کې خپله پښتو په مخ څپېړې راکوي پروازه یو پښتنه جینۍ ګډېږي د سړو په منځ کې زه یې د کلي هر ماشوم هره کوڅه پېژنم هغه انکار کوي خو زه یې ډېره ښه پېژنم پروازه هر څوک بدله لوپټه په سر کړي بیا به هم ټولو جینکیو کې هغه پېژنم چې دا په بدو او کښو باندې خبرې کوي یو څو سړي دي په یو څو باندې خبرې کوي او دا وخت کور وم او دغه وخت کالج کې وم دا ښکلي سمې په پیسو باندې خبرې کوي پروازه یاره د دې کلي نه خو تلل ظلم دی دا جینکۍ خو په بڼو باندې خبرې کوي بې باک مین یم او بې باک مړ یم زه د یو چا په سترګو پاک مړ یم بې ننګه جنګ را سره ولې کوې را سره وکړه اتفاق مړ یم
پتا خبر ټول مالتیان دي ګورې مړ به دې کی واوره زما داسې روریان دي ګورې مړ به دې کی لما یو یېرې تاوولې چې د شپې مه راځه په دغه لارو کې پیریان دي ګورې مړ به دې کی ډېر ښه یار بچیه بیا ترې د لیندۍ دوه خاښې مه راکوه دا ونې بوټي د دې خان دي ګورې مړ به دې کی ډېر نه نه زړه پام کوه چې هر ښکلي د ونه ګورې دا بعضې داسې خان دي ګورې مړ به دې کی د شپې ستار د ورځې کار او مازدیګر کې چلم پروازه دا خو بلا ګران دی ګورې مړ به دې کی زمونږ سیف الله یو ملګری دی کارونو رانلې نو هغه ته څه کلام پکې ډالئ بالکل دغه شعرونه د هغوی په نامه باندې چې د لوټونو په جیبونو کې خبرې بندي د رشتہ دارو هم څه ورځو نه نمبرې بندي دا په هر کور باندې سوري سوري برجونه وینې دلته په ډزو ازادي ده او سندرې بندي که غږ درځي نو په یارانو سلامونه وایه زه لږ راګیر یم د وطن لارې ګودرې بندي او د هغوی سوال و چې موږ دومره شهیدان ولیو ډېر ښه جواب دی خو ما باندې خبرې بندي که تاسو خیال وي د څه ورځو نه بیخي امن دی چې په رښتیا جنګونه بندي که ډالرې بندي او دا د جمعې مسلمانان 12 بجې تللی دي زما اوس ډېر ضروري کار دی او دفتر یې بند دي پروازه هلته چېرته خدای ته شکایت ونه کړي د دې مرغانو د په تار باندې وزرې بند دي یقین وکړه دا زړه مې پسې وران خو اوس نه دی بې حده یو سړی را باندې ګران خو اوس نه دی دې چم کې یو رواج و د شملو او د څادرو دې چم کې د مودو نه را روان خو اوس نه دی یو وخت به وي چې ته به هم دې بار کې کوږ لرګی شې یو وخت دا سړی هم ستا په شان خو اوس نه دی یو وخت به وي چې ته به هم دې بار کې کوږ لرګی شې یو وخت دا سړی هم ستا په شان خو اوس نه دی او نه اوس ډېرې ستونزې منځ کې تېرې دي یارانو زما د زړګي کور و پې ودانو اوس نه دی او منمه چې یو وخت چا پسې به مړ کېدمه منمه چې یو وخت کې مې جانانو اوس نه دی په ما کې هم یو جوش و یو جذبه وه یو جنون و یو وخت چې پروازم بلا ورانو اوس نه دی سمیع احمد زی زما ملګری دی یاره دی نیدرلینډ کې هم چې هغه ته یو کلام ډالئ سمیع احمد زی دغه شعرونه ستا په نوم باندې خیال کې د خپل ژوند د سختۍ هر لحظه وویني هغه مرغۍ بلا خفه شي چې پنجره وویني ته مې په تور لباس کې ولیدې یقین دې وشه لکه چې هوره په تیاره کې نادیده وویني یو وخت ورځ کې به څو ځله آینې له ورتله له ځانه ویرېږي اوس چې آینه وویني خوشحالي راشي خو ستا غم یې راته چېرته پرېږدي ورځې ته نه ګورې زر لاړه شي چې شپه وویني ستا یاد مې داسې په هیبت باندې راپاڅوي چې لکه یتیم ماشوم چې خوب کې جنازه وویني ستا یاد مې داسې په هیبت باندې راپاڅوي چې لکه یتیم ماشوم چې خوب کې جنازه وویني خوشحالي راشي خو ستا غم یې راته چېرته پرېږدي شمې ته نه ګورې ورځې ته نه ګورې زر لاړه شي چې شپه وویني خوشحالي راشي خو ستا غم یې راته چېرته پرېږدي ورځې ته نه ګورې زر لاړه شي چې شپه وویني ته مې په تور لباس کې ولیدې یقین دې وشه لکه چې هوره په تیاره کې نادیده وویني ډېره مننه پرواز صاحب ډېره مهرباني چې موږ له وخت راکړو مو سره کښېناست خوشحاله اوسئ غازي ستاسو ډېره مننه مهرباني شکریه اتحاد پرواز صاحب را سره تاسو واورېدو زما یقین دی چې دا خپرونه به ستاسو د زړونو او ذهنونو دروازې وټکوي بریالي اوسئ